السلام علیکم، زه نقیب الله حبیبي یم. په دې هیله چې تاسو ټول جوړ او روغ یاست. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته له افغانستان څخه د آنلاین کاروبار، همدارنګه د آنلاین تدریس د میتودونو او همدارنګه د لارې چارو په هکله وغږیږم چې څرنګه کولی شو موږ په افغانستان کې آنلاین تدریس وکړو او د هغې طریقه د ځان لپاره کاروبار پیدا کړو، د هغې طریقه پیسې وګټو. ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ، ویډیو شیر کړئ او همدارنګه زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. وګورئ که چیرې تاسو په یوه برخه کې پوهه لرئ، په یوه برخه کې تخصص لرئ، په یوه برخه کې معلومات لرئ، د بیلګې په توګه تاسو یو استاد د یوې برخې، مثلا تاسو د دیني علومو استاد، تاسو د تفسیر استاد، تاسو د تجوید استاد، تاسو د قرآن کریم استاد، تاسو د انګلیسي ژبې استاد، تاسو د پښتو ژبې استاد یاستئ، تاسو د دري ژبې استاد یاستئ، همدارنګه تاسو د هنرونو او همدارنګه د نورو برخو استاد یاستئ، نو تاسو کولی شئ چې خپل مهارت، خپله پوهه، خپله وړتیا په آنلاین بڼه د افغانستان څخه عرضه کړئ او په دغه برخه کې تاسو کار وکړئ. وګورئ د آنلاین کاروبار تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې تاسو کولی شئ هغه له هر ځای څخه او هر وخت ترسره کړئ. یعنی کوم منظم ځای نه لري، کوم منظم دفتر نه لري چې هر ورځ تاسو باید هلته ورشئ او هلته دغه کار ترسره کړئ. یعنی تاسو کولی شئ دا هم په خپل کور کې ترسره کړئ، هم بیرون ترسره کړئ، هم په سفر کې دغه کار ترسره کړئ او په هر ځای کې. بله ښه ګڼه د آنلاین تدریس دا ده چې تاسو کولی شئ په هیڅ پانګه دغه کار ترسره کړئ. یعنی هیڅ پیسو ته تاسو اړتیا نه لرئ چې دغه برخې ته داخل شئ، بلکې تاسو یوازې یو موبایل او همدارنګه انټرنیټ ته اړتیا لرئ. د آنلاین تدریس بله ښه ګڼه دغه ده چې تاسو کله چې دغه کار شروع کړئ د همغه وخت څخه تاسو په پیسو باندې راځئ، یعنی تاسو عواید پیدا کوئ. داسې نه دی لکه په یوټیوب کې کار چې تاسو باید 5 میاشتې، 2 میاشتې، 3 میاشتې تاسو باید منتظر واوسئ، صبر وکړئ تر څو تاسو هغه کوم زحمتونه او همدارنګه هغه ویډیوګانې چې تاسو تولید کړي دي هغه نتیجې ته ورسیږي او تاسو عواید پیدا کړئ. بلکې د آنلاین تدریس له لارې تاسو کولی شئ هغه ورځ چې تاسو دغه کار پیلوئ له همغې ورځې څخه تاسو عواید پیدا کړئ. اوس راځم دې ته چې تاسو له کومو لارو څخه کولی شئ د ځان لپاره شاګردان پیدا کړئ، د ځان لپاره پیرودونکي پیدا کړئ. تاسو خو سمه ده چې دغه برخې ته داخل شوئ، آنلاین تدریس مو شروع کړلو، په یوه برخه کې پوهه لرئ، مهارت لرئ او هغه غواړئ په آنلاین بڼه عرضه کړئ. اوس تاسو باید شاګردان له کومه پیدا کړئ، تاسو پیرودونکي له کومه پیدا کړئ، ځکه چې که چیرې پیرودونکي نه وي، که چیرې شاګردان نه وي، تاسو نشئ کولی دغه کار ته ادامه ورکړئ. اوس تاسو ته څو لارې معرفي کوم چې د هغو لارو څخه په ګټه اخیستلو سره تاسو کولی شئ د ځان لپاره شاګردان او همدارنګه زده کړیالان پیدا کړئ. لومړنۍ لاره دغه ده چې تاسو د خپلو اړیکو او ارتباطاتو څخه ګټه واخلئ. هغه خپلوان، هغه ملګري، هغه انډیوالان چې د تاسو دي، هغه په بهرنیو هیوادونو کې چې اوسیږي، د هغوی سره کولی شئ تاسو خبرې وکړئ چې تاسو ته پیرودونکي پیدا کړي، تاسو ته شاګردان پیدا کړي او تاسو ته یې معرفي کړي چې دغه افغان، دغه ځوان کولی شي په پښتو ژبه تاسو ته درس درکړي، تاسو ته کولی شي دري ژبه در وښیي، تاسو ته کولی شي قرآن کریم در وښیي، تاسو ته کولی شي تجوید در وښیي او همدارنګه نور علوم او نورې برخې. هغوی تاسو نورو ملګرو ته معرفي کوي او له دې لارې تاسو کولی شئ د ځان لپاره شاګردان او همدارنګه زده کوونکي پیدا کړئ. بله لاره د شاګردانو د پیدا کولو دا ده چې تاسو هغه ګروپونه چې د افغانانو او یا د نورو نړۍ د نورو خلکو په سوشل میډیا کې چې جوړ کړي دي، لکه په فیسبوک کې، لکه په ټیلیګرام کې، همدارنګه په نورو اجتماعي پاڼو کې، تاسو کولی شئ د هغوی عضویت واخلئ، هلته تاسو پوسټونه وکړئ، هلته تاسو اعلانونه وکړئ او خپل مهارت او خپله پوهه هغوی ته ور وښایئ چې زه په دغه برخه کې تاسو ته کولی شم خدمات وړاندې کړم. د دې لارې څخه تاسو کولی شئ ډېر زده کوونکي د ځان لپاره پیدا کړئ. بله لاره دا ده چې تاسو په اجتماعي پاڼو کې خپله یوه پاڼه جوړه کړئ، د هغې لپاره محتوا تولید کړئ تر څو تاسو هغه پیرودونکي، هغه زده کوونکي د دغې محتوا له لارې جذب کړئ. مثلا تاسو غواړئ چې د قرآن کریم درس آنلاین بڼه ورکړئ، یا د تجوید درس په آنلاین بڼه ورکړئ، یا همدارنګه د انګلیسي ژبې درس په آنلاین بڼه ورکړئ. تاسو په دغه برخه کې محتوا تولید کړئ، یعنی پوسټونه وکړئ، ویډیوګانې تولید کړئ، مقالې تولید کړئ او هغه په خپله صفحه کې نشر کړئ تر څو هغه فالوور پیدا کړي، لایکونه یې ډېر شي او له دې لارې هغوی له تاسو سره اشنا شي. بله لاره دا ده چې تاسو په یوټیوب کې د ځان لپاره یو چینل جوړ کړئ او د چینل له لارې تاسو خپلې ویډیوګانې تولید کړئ او هغه ویډیوګانې تاسو د خپلې موخې مخاطبینو ته ور ورسوئ تر څو هغوی له تاسو سره اشنایي پیدا کړي او له دې لارې تاسو سره اړیکه ونیسي او تاسو هغوی جذب کړئ او په آنلاین بڼه تدریس ورکړئ. نورې هم ډېرې لارې شته چې تاسو کولی شئ د هغوی څخه استفاده وکړئ. یوه بله لاره دا ده چې تاسو کولی شئ چې یوه فیسبوک پاڼه جوړه کړئ او هلته یو پوسټ تاسو تبلیغ کړئ په بهرنیو هیوادونو کې، په هغه ځایونو کې چې تاسو د خوښې وړ مخاطبین هلته شتون لري. یعنې تاسو پیسې ورکړئ فیسبوک ته تر څو فیسبوک د تاسو پیغام هغه مخاطبینو ته ور ورسوي.
اوس راځم دې ته چې تاسو له کومو لارو څخه کولی شئ ګټه واخلئ چې تر څو هغه پیسې چې تاسو کار کړی دی هغه ترلاسه کړئ. وګورئ تاسو ته کولی شئ د ویسټر یونین له لارې همدارنګه د منیګرام له لارې هغه پیسې راولېږئ. دغه دواړه کمپنۍ په افغانستان کې کار کوي. تاسو یوازې هغوی ته خپل پاسپورت یا تذکره ورلیږئ او همدارنګه هغوی د حوالې تاسو ته یو نمبر درکوي. تاسو چې هر بانک ته مراجعه وکړئ تاسو ته د ویسټر یونین او همدارنګه د منیګرام همدارنګه د نورو شبکو له لارې هغوی پیسې رالیږلی شي او دلته تاسو په افغانستان کې له هر بانک څخه له هرې څانګې څخه کولی شئ چې ترلاسه کړئ. بله د پیسو د رالیږلو لاره دا ده چې تاسو ته د صرافۍ له لارې هغوی اقدام وکړي. یعنې تاسو ته هغوی د صراف له لارې پیسې رالیږي، تاسو د حوالې نمبر درکوي او تاسو کولی شئ هغه پیسې په افغانستان کې له همغه صراف څخه ترلاسه کړئ. د پیسو ترلاسه کولو بله لاره دا ده چې تاسو یو د پیپال اکاونټ جوړ کړئ. وګورئ پیپال یو انټرنیټي غوندې بانک دی. تاسو هلته یو اکاونټ جوړوئ. بدبختانه چې په افغانستان کې پیپال کار نه کوي. که چیرې د تاسو کوم ملګری، کوم انډیوال او همدارنګه کوم خپل په بهرنیو هیوادونو کې اوسي هلته تاسو ته کولی شئ د پیپال یو اکاونټ جوړ کړئ او هغه مشتري یا هغه شاګرد تاسو ته کولی شي چې پیپال ته پیسې حواله کړي او د پیپال له طریقه تاسو هغه پیسې په افغانستان کې ترلاسه کړئ او هغه ملګری تاسو ته هغه پیسې افغانستان ته راولېږي. وګورئ په افغانستان کې ډېر ځوانان دي چې په یوه برخه کې معلومات لري، په یوه برخه کې وړتیا لري او په یوه برخه کې پوهه لري، خو دوی خبر نه دي چې موږ څرنګه کولی شو دغه وړتیا په آنلاین بڼه عرضه کړو. نو تاسو که خپل فوکس په آنلاین بڼه وکړئ او هغه پوهه، هغه خپل مهارت، هغه خپل وړتیا په آنلاین بڼه عرضه کړئ نو دا د تاسو لپاره یو ښه انتخاب دی. لاره مې تاسو ته معرفي کړلې چې لومړی تاسو باید ځان لپاره پیرودونکي پیدا کړئ. د پیرودونکو د پیدا کولو لارې مې تاسو ته معرفي کړلې. همدارنګه هغه لارې چې تاسو د هغې څخه کولی شئ پیسې ترلاسه کړئ هغه مې هم معرفي کړلې. د نورو ویډیوګانو لپاره زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ.